زه دا نه ما نه پوښتنه وکړه چې غواړي داسې ماته ووایه. زه درته وایم چې تا په زړه کې چې څه وي وغواړه ما باندې ولې نه زه تا نه خالي داسې ماته ووایه څه غواړي داسې ماته ووایه څه غواړي. خو دا خو زه ویلی نه شم که ما درته ویلی مثال ته مثال که نه فرض یې که اوس فرض یې که زلګۍ ته ووایه څه غواړي څه غواړي. ګوره زه مثال دا خبره دي زه دومره احترام ورته لرم چې دا خبره دي ما مشر کړې ده زه دوباره زه تا نه پوښتنه کوم زه وایم چې هغې څه بده خبره نه ده کړې زلګۍ زه هغې ته څه بد الفاظ نه کاروم ځکه هغې څه غلط خبره نه کړې څه غواړي خو زه دغه درته وایم چې هغه میاشتو بعد راوځي بیا وایي څه غواړي که نه هغه کلو بعد راوځي وایي څه غواړي. زه تا نه دغه پوښتنه کوم قربان هغې ته موږ غلط الفاظ نه کارو د هغې میندې خویندې هغه پښتنې دي هېڅ پښتنه مور بې عزته نه شي کېدلی کله موږ که ګناهګار یو به یو د بله خو هغه میندې ډېرې عزتمندې دي. نو سوال زمونږ دا دی زړګیه چې ته ما ته ووایې څه غواړې زه تا ته وایم څه غواړې ما ته وایې څه غواړې ته خو یو ځل یې ووایه وروره ته خو یو ځل یې ووایه دا ځکه زه نه تکراروم ته خو یو ځل ما ته داسې ووایه څه غواړې که نه خو زه غواړم دې ټیک ټاک کې دې خلکو ته یې وړوکې ویډیو هملته داسې یو ویډیو جوړه کړئ ترې ملګرو ته ما ته ووایه څه غواړې چې زه تاسو ته ووایم که نه چې زما زړه کې څه دي. کتې د دې په ځای ته راته ووایه دی نه وایي دی نه وایي دی پوهېږي چې چی نه شو ورکولی چې به ورته ووایي دی ووایه هغه بېچاره خپله هغه به څه ورته یو مرغه ده په قفس کې بندي ده هغه به چاته څه ورکوي. خیر غواړو عزت ورته ورکړو ځکه غلط الفاظ نه کاري زموږ ورور دی ته زموږ ټول زموږ ورونه یو خو موږ کوشش کوو چې هغه الفاظو باندې کار وکړو هغه نیوکې وکړو په اوسني حکومت په پخواني حکومت چې زموږ د ولسونو حق ترلاسه شي. هغه خویندې میندې ته ما ته ووایه څه غواړې خو زه به یې خپله ووایم څه غواړئ څه غواړو سولې ورځ غواړو نه شي راوړلی وس کې دې نه ده څه اجازه راکړه خبرې ته غوږ شه خبرې ته غوږ شه خو ته خو زما یو خو بیا ته خبرې وکړو لګیا ته بیا خبرې وکړه زه یو څو دانې شیان ښیم بیا تاسو ته وخت درکوم تاسو خبرې وکړئ ته ما ته وایې څه غواړې زه درته وایم سولې ورځ غواړم هغه چا دپاره غواړم چې هغه میندې خویندې د هغه یتیمان چې دي د خدای رضا لپاره غواړم وزر کوم جاړم فریاد کوم چغې وایم دنیا ته وایم کوم چې مسلمانان یو نفر مسلمان پکې نشو پیدا کوی د مشرانو کې ګوره زړګی ته که د چا خیاطي وکړې زه د چا خیاطي وکړم راځئ چې سپینې ووایو زه داسې په دې سولو کې چې خبرې کولې چا څوک چې د وطن مشرت یې کوو یو قسم اشرف غني نه ولې د دې اوسني ټولو پورې د عبدالله پورې ته اوس عبدالله کې چې 50 نفره چې په هغه کې پنجشیر کې مړه شي عبدالله نه وایي چې څوک مړه شوي ولې نه وایي زړګیه ګوره زړګیه دا موږ د یو څو کسانو په هغه کې یاستو سوله ورځ غواړو هغه خویندې میندې یتیمان سولې ورځ غواړي درد غواړي فریاد غواړي هغوی وایي زموږ 3 بچیان درې مو په جنګ کې د دې وطن جنګ کې یا په یو نوم یا په بل نوم یا په یو ډله یا په بله کې ورکړه هغه به یې ته خلک یم هغوی وایي موږ اولادونه ورکړه خو اوس هغوی وایي چې دغه یو زوی م پاتې دی دا یو زوی دا نور 3 خو کونډې لرو او بیا د هغې مسیان دي هغو باندې خو یې سترګې وځي هره ورځ یو نفر چې مړ شي څومره تاوانونه او مصرفونه او زړونو دردونه کېږي خو هغه خو خیر مثال دا دوغره یو زوی کور کې پاتې دی هغه یو زوی به مجبور د خپل د ښځې د خپل د مور د خپل د خور د خپل اولاد د ټول به پرېږدي څه دپاره چې اسلامي شریعت راغی موږ لاړ شو مثال وایم زړګیه هر ته چې د پرونه پورې نه راتلې دا تا ویلې چې زه په عزت غواړم راشم صحیح ده موږ هم غواړو چې په عزت راشو بې عزته نه راځو هېڅ افغان بې عزته وطن ته نه راځي نه بې عزته چې جنت هم څوک بې عزته نه شي خبرې ته خو غوږ شه بیرغ غواړو نه شي راوړلی حق ووایه زړګیه زه نه وایم چې دوی ته کنځلې وکړو د دوی ناموس خو موږ خو انسانان یو مسلمانان یو که نه بیرغ نه شي راوړلی غواړو یې سولې ورځ نه شي راوړلی غواړو یې ملي پوځ نه شي راوړلی غواړو یې هغه کوم سفارتونه او هغه چې هر څه خلاص وو همغسې دي نن خلاص خو غواړو یې تا سره دي غواړو یې هغه څنګه چې وو څنګه چې خلاص خو په اسلامي کې تا هغه خو غواړو یې نو ولې ماتلې کال پره شو غواړو یې صحیح ده موږ وایو چې تاسو نو کومه نیمګړتیا لرئ چې مسلمانانو پورې نن سبا تاسو نه پېژنئ تاسو د خدای لپاره تاسو خو راغلي یاستئ موږ سره ایله جنګ موږ وایو تاسو ورونه یې موږ ستاسې ورونه یو والله په بالله زه به په هېڅ دین مسلمان نه یم که د یو د طالب هغه هم چې هغه فساد یې کړی هغه سوله غواړم چې په هر کور کې غواړم او په خپل زړه کې غواړم هر انسان ته غواړم هغه کومنډوز چې یو ورځ یې زما ملک ته خدمت کړی او هغه طالب چې واقعت رښتینی یو ورځ هغه یې کړی هغه زما د سترګې یو سترګه مې دا د یو مې خوا مې ویلي اوس یې وایم اجازه راکړه زړګیه اجازه راکړه زه وایم بیرغ غواړو نه شي ملي ورځ د بیرغ غواړو نه شي د افغاني نور ملکونه راوړو نور نومونه راوړو خو خپل افغانانو اسلامي افغانستان نه به پرستا جنګي نه به پرزما جنګ اسلامي افغانستان که دا راسره نه مني نور به ټول یوازې مسجد کو څوک چې د بل ملک نه راته څپلقې به پوکي او وطن ته چې هغه ته راته نه کېده باسي به مسجد دی نو به باسي څپلقې به د بل ملک بس نو به د مسجد ته راته نه کېده تشناب ته هم د بل ملک ته تاسې د چهار شمه قربان نو مهرباني وکړئ اوس تاسې خبرې وکړئ دا اوس یو بل ته نوبت افغانستان ته صحیح ده که سوله په افغانستان کې نه وای راغلې د تېر نظام وزیرانو په شمول مثال افسرانو په شمول
جنرالانو په شمول راغلي دي افغانستان ته، دا د سولې مثال یوه نښه ده. صحیح ده. اجازه راکړه، ته وایې چې هغه څو کسان راغلي دي، ته وایې اجازه راکړه، ما ته ستاسو مشال صاحب صبر وکړه، ته وایې چې هغه کسان راغلي دي هغه سوله شوې ده، هغسې خو همدغه دا څومره کسان درته دا اوس د نظر محمد مطمئن نه ولې دا څومره کسان چې همدغه تاسو به روز دا د تلویزیون کې میلمانه وایي که نه، هلته به مو ویل همدغه پوجیان وژني بس ته به راتلې هماغه تلویزیون کې دا وګوره زړګیه سیاست د نورو د موږ پکې میدی ومنئ راشي حق وایي چې خپل یو زه اسلامي نظام غواړم، جمهوریت او امارت او بلبل باندې زه نه پوهېږم، زه اسلامي نظام غواړم او اسلامي افغانستان کې غواړم. کاري صاحب زه درته خبر کوم غواړم ونیسه اوس دې ته وخت ورکړه، ته زړګیه ته وخت ورکړه مشال صاحب مهرباني وکړه. دا یې وایي چې زاړه کسان راغلي، زاړه کسان څوک راغلي؟ یو د کتابچو د قلمو غل راغلی چې روپۍ پټې کړې په کوټي سنګي کې مارکیټونه پې جوړ کړو، سپر مارکیټ ته راغلی. هماغه کمال ناصر اصولي که په ده کې غیرت وایي که نه ټول اوس به د احمدشاه بابا عکس ګرځاو، نن د هغه احمدشاه بابا په عکس باندې پاسه امتیازې کېږي، عکس یې تورېږي، کور یې ړنګېږي، که په هغه باندې به یې غیرت کړی هغه راغلی. هغه هم په خپل په خوست کې یو پلازه ده او په کابل کې یو دوه کوره دي، د هغې دپاره راغلی. که امریکا چېرته قبول کړی وای هلته اسناد ورکړي هغه هم نه ورته راته. تا ته څوک راغلي دي؟ او بله دا نن سهار کاري صاحب لا اله الا الله محمد رسول الله بټي کوټ ولسوالۍ نه چا ویډیو رالیږلی، یو د سرحدي پولیسو افسر ده، زوی په مکتب کې فارغېده، هغه ته خوشحالي ته ورغلی، د مکتب نه بېرته روان دي، پلار کې کوز کړ، زوی ورته زخمي کړ، اوس هم د ننګرهار په شفاخانه کې پروت ده، اوس پرې 14 کلن زوی او دا یې شهید کړ. دا ویډیو شته تی وښیه دلته دغه موبایل کې د زه درته لیږم مسنجر کې نه اشاره ملګرو بل تلیفون لري مشال صاحب ته راځي چې هغه حقیقت راولو چې یو څه شي باندې کار وشي، که هغه نفر هغه کړی همدغه نظام کې مطلب نفر شته دي چې پرې یو څه وکړو، یعنې هغه خدمت کولی شي غواړو چې فساد ختم کړو. 2.5 لکه کلدارې په 2.5 لکه کلدارې څوک یې پور اخلي، لاس دانې په یوجې باندې همدغه نظام سرباز به یې پې خرڅوي، هم د دغه نظام سرباز څوک یې غواړي؟ زه غواړم څه شی درولېږم څه شی د کلدو توپک په 2.5 لکه کلدارې هم د دوی سربازان به یې خرڅوي. ګوره زه غواړم پیسې د نغد واخلې را دې وړي پکتیکا ولایت ورګون ولسوالۍ ته چې په کوم ځای کې دا ګدي مثال کاري صاحب یو دقه په ورګون کې ابل ورځ په انګور اډه کې د دروازې قماندان د امنیې قسم وخوړ په لایب کې چې 2 موټره سلامي ونیوله، د متکی د دفتر نه راپسې زنګ راغی چې په دې خبرو کې کار مه لره، موټر ته اجازه ورکړه. دا تا غونتې نه وو، ته کوم چڼی مړی خبره وکړه. سبا ته مېلمه کولی شي دغه لایب ته ټول کسان ناست دي، سبا ته دغه لایب ته مېلمه کولی شهید کړی ده، دغې نه دا کسان دا خبره خو زه غواړم مشال صاحب یعنې هر هغه ثبوت یعنې دا نه وایم چې نه دي شوي، دا شیان ډېر شوي، ځکه ما ته ډېرو راولېږل او زه نه غواړم چې لکه زیاتره بعضې وخت کې زه غواړم چې هغه څه شي باندې هغه وکړم چې لکه خلکو ته خیر ورسېږي، خو بعضې وخت کې کله کله درد سره اضافه شي نو